نه امارات او افغانستان کې زه فرق په پنجاب کې امارات په پنجاب کې فرق ماته نه ښکاري ځکه چې دا مخکې هم د پاکستان سره اوس صحیح شو مشر صحیح شو زه در سره منم نه یو دقیقه مشر یو دقیقه مشر زه غواړم دا ببولالې راکمې کړم تا ته پنجاب لاس لاندې نوکري نه ښایي او ته د امارت د لاس لاندې ژوند نشي کوی بیا هم ته مجبوره یې چې راپورته شي خپل پاسپورټ او تذکره وشکوي پښتونستان جوړ کړي بیا زه درته نه وایم چې راشه افغان شه امارت دې بدې راځي اما د پنجاب غلامي خو مه کوه تذکره او پاسپورټ دې وشکوه نړیوال په تا خبرېږي نړیوالو ته وایي چې زه نه د طالب نه مې خیر لیدلی نه مې د پنجابي نه خیر لیدلی پنجابی مې کور ته راننوځي سیاسر یې راته بېعزته کوي او طالب چې دی د انجونو مکتبونه یې رابند کړي ما د دواړو نه خیر نه دی لیدلی موږ زه خپل پاکستاني تذکره او پاسپورټ کوم پښتونستان جوړوم ډاکټر صاحب ته څه فکر لرې چې موږ پر دې نه پوهېږو چې نړیوال ته خو موږ ورسېدلو ګوټ په ګوټ ورسېدلو نړیوال ولې غږ نه اوري زما سبا که ما پاسپورټ پرې کړی یو نړیوال به ما ته څنګه راشي چې اوس نه راځي زما په ظلم ګوره مشره ګوره آزاد صاحب لطفا بې منطقه بحث باید ونه کړو د تاسو غږ نړیوالو ته په کوم اساس باندې وشکېده ته ورسېده ته ما ته یو خبره په سپینه کې وکړه ته د پنجاب نه خپله ازادي غواړې که نه غواړې په مجرد د دې چې ته یو دقیقه مشره صدقه د شم ګوره روژه ده په مجرد د دې چې ته وایې چې زه د پنجاب نه خپله ازادي غواړم او د تا په جیب کې د پاکستان پاسپورټ دی ته دروغجن دا داسې دی لکه زه چې ووایم چې زه غواړم د دې کور نه ووځم ولې ناست یم په دې کور کې دا داسې دی چې زه ووایم چې زه د افغانستان نه یم اما پاسپورټ مې د افغانستاني زه همدا درته وایم نړیوال ځکه ستاسو غږ نه اوري چې نړیوال وایي چې یا دا خلک احمق دي یا دا خلک نه غواړي آزاده شي چیرې لاړې مشر ګوره دلته به داسې نه کوئ چې تاسو د خلکو په سترګو کې خاورې ور واچوئ ته فکر کوي چې په کاناډا کې او په امریکا کې مو د منظور خیلو یو څو پارټیانې ونیولې او په دې کې مو دوه درې اټنونه واچول دا به ډانالډ ټرمپ کینی دا به اوري فکر کوي ډانالډ ټرمپ ته دا مهمه ده چې تا په کاناډا کې چې دی اټنونه اچولي فکر کوي ډانالډ ټرمپ ته دا مهمه ده چې تا په امریکا کې بروتونه په شړشمو باندې غوړ کړي دي او یو څو عکسونه دي اخیستي کله چې ته غواړې د یو هیواد ازادي واخلې هغه وخت د هیواد ازادي اخیستلی شي چې لومړی ځان د غلامۍ نه ازاده کړي تا د پاکستان پاسپورټ د جیب په دې سر کې ایښی دی او ته وایې چې زه پښتونستان جوړوم دا څه معنا یعنې زه څه رقم تاسو پوه کړم فرض وکړه یو نفر د پاکستان بیرغ راخیستی دی داسې په مخ باندې رنګه وهلی او غاټه خوړلی چې دی د پاکستان د بابوجي غوندې د پاکستان په سر ایښي او ټرمپ ته ناست دی وایي چې زه غواړم پاکستان نه ازادي واخلم ټرمپ ورته وایي چې اول خو دې دا مخ پاک کړه د پاکستان عکس دې په مخ دی او غواړي ازادي واخلي ته رسما یې پاکستان رسما د پاسپورټ د پاکستان په جیب کې دی او وایي چې زه پاکستان نه ازادي اخلم زه ځکه درته وایم چې دا لار غلطه لار ده تاسو ازادي نه اخلئ بلکې د ازادۍ په نوم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه ځوروئ وخت یې ضایع کوئ وژنئ یې او د دې پښتنو په سر باندې چې دی تاسو تجارت کوئ یعنی زولی درته نیسم عذر درته کوم دا غلط کار دی خدای ته وګورئ رسول ته وګورئ 85 سلنه هغه غریب بیچاره مظلوم بېسواده د خیبر پښتونخوا پښتانه چې تاسو ګپ ورکړی او د تاسو په سر ولاړ دي هغو ته حقیقت ووایئ هغو ته مه وایئ چې وخت را رسیږي هغو ته مه وایئ چې اوس موږ زور نه رسیږي ځکه دا جګړه تاسو په زور نشئ ګټئ پاکستان اتومي هیواد دی دا جګړه په مغزو ګټل کیږي دا جګړه د بېهویتۍ نه د خلاصېدو په نیت تړل کیږي دا جګړه د غلامۍ د زنځیرونو د ماتولو په اساس کیږي او تاسو ته تر ټولو ستر د غلامۍ زنځیر ستاسو شناختي کارت او پاسپورټ دی دا له منځه یوسئ جناب نو ډاکټر صاحب محترمه غواړم چې تا سره څو خبرې بحث وکم خو دا وایم چې کته غواړي چې ما د بحث مثال کې د ځان مقابل غاڼې نو زه به تاسو یو څو شرایط وړاندې کوم کته را سره په لوی افغانستان بحث کوي نو زه غواړم تاسو سره بحث وکم بیا کته زما مثال کې د پښتونستان په نام باندې زما سره بحث کوي بیا هغه بیل شرایط ته سوال کوي زه به جواب درکوم بیا کته زما سره د غلامۍ په مثال کې د غلامۍ په بنیاد باندې بحث کوي بیا به غلامۍ په بنیاد بحث ته وټکا چې وایو خو خبره بدلته یو وی شکیب صاحب خبره بدوي چې یو به مثال کې
دستا خپل نمبر دلته تقریبا 1500 څه کم 600 کسان دستا بروډ دستا لایف خلک اوري او ګوري دا به قضاوت کوي. اوس ته شرایط غا خوشکه بحث مباحثه چې په هغه باندې ما او تا خبره وکړو بیا د غلامۍ په باب باندې ما سره خبره کوي چې زه څومره غلام یم او څومره محکوم یم، ما ته څه پکار دي او تا ته څه پکار دي چې زما په غلامۍ کې لکه زما په ازادۍ کې زما سره مرسته وکړي. ته اوس بحث خواسته چې زه او تا نن خبره وکړو. مننه. ګوره مشره ته خپله مشر سړی دا لایف زما نه دی، دا لایف ستاسو دی. زه همیشه کوشش کوم چې ستاسو غږ پاتې شم. هر هغه اصول چې تا محترم ته بهتره ښکاري، اما مهمه خبره پکې دا ده چې موږ لنډې خبرې وشو کولی او داسې خبرې وشو کوی چې خلک ترې ګټه پورته کړي. داسې نه وي چې ما او تا مثلا 20 دقیقې زه وغږېږم خلکو سر په درد چې یویس پوه نه شو چې آخر غواړو څه. نو مشر ته یې قاضي ته یې الله دې راوله هر کله راشي مهرباني. نه خو ما درته شرایط یې ښه کړل. په دې شرایطو کې په یو څه چې بحث وکړو که په غلامي یې کوي چې زما په غلامي څنګه چې ستا خوښه ده مشره، همسې مې خوښه ده. خوښه ما درکړله، نه مخکې مې خوښه ما درکړله. زه مېلمه یم، ته به ته قربا یې، ته به دلته بروډ ستا دی، ته قربا یې، زه مېلمه یم. دا آغاز به یې ته راته کوې چې ته په کوم سره بحث کوې، چې کوم ستا خوښ شو، که په ټولو یې را سره کوې، که په هغه چې ته پکې رفتار کوی شې، مزل کوی شې، ته پکې بریا مومې، په هغه باندې را سره وکړه. نو دلته بحث ته راوګرځه اشنا. تا ته مې وخت درکړی دی، ته مې مشر یې او زه ته مشر منم. ځه توکل کوه. ګوره مشره زما کوه دلته بحث ته راوګرځه مشره. زه درته مشر وایم، کندهار زموږ مشر تر شوی، ته د کندهار آزاده قربان. ګوره ډاکټر صاحب له ډېرې بخښنې سره وبخئ. ښه شډل بریالی صاحب دغه بحث که په غلامۍ شي ډېره ښه خبره به وي. خیر بحث به ټول وکړو، دا به ښه خبره وي. مهرباني درېمګړی به قضاوت وکړي. خیر تاسو ابتدا وکئ، موږ در سره اقتدا ده، در پسې اقتدا مو ده. ځئ شاکب صاحب زما د غلامۍ تعارف وکړه په پښتونخوا کې. شروع شه چې اتر قربان. اجازه خو راکړه که نه د ما مایک مې میوټ کړه. مننه صاحب. د ما د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اصیلو پښتنو نه یوه ګیله ده او د دې ګیلې په اساس زه دوی دننه په خیبر پښتونخوا کې غلامان بولم. ګیله مې ترېنه دا ده چې دوی په دې باور دي چې خیبر پښتونخوا د افغانستان ځمکه ده او کله چې خیبر پښتونخوا د افغانستان ځمکه ده، کوم خلک چې د دې ځمکې په سر باندې اوسیږي دا پښتانه او افغانان دي. نو دوی په کوم جرأت خپل هویت په پاکستان باندې خرڅ کړی دی؟ په داسې حالت کې چې د خیبر پښتونخوا کواله د پاکستان سره نشته، اما د خیبر پښتونخوا د هر ځوان په جیب کې د پاکستان پاسپورت دی او د دې له امله زه دوی ته رسمي قانوني او سیاسي غلامان د پنجاب وایم. ته ورسېده ډاکټر صاحب محترمه. بالکل تا ماته موږ ته د غلام خطاب وکړو او دا زه ښه په ښکارا، ښه په هوش، ښه په جوش کې او په رضا باندې چې دا چا مثال که په ما باندې په اوس وخت کې امریت نشته، دا زه وایم، دا در سره تسلیموم، دا ستا خبره منم، متفق یم چې زه غلام یم. زه غلام یم د پښتونخوا په خاوره باندې. زما مشر هم وایي